ډیر ښه او زبردست خبر ویاړو در باندې ولسمشر اشرف غني د اشرف غني مینې د کوزې پښتونخوا پښتنو سره خورا زیاته ده او یوازینی ولسمشر ده چې د کوزې پښتونخوا پښتنو باندې زړه خوږی کړی او غمشیکي ورسره کړې ده او تل د هغوی د حق دفاع کړې ده. ملګرو ولسمشر اشرف غني محسن داوړ ته څه ویلي دي او محسن داوړ بیرته په ځواب کې څه ورته ویلي دي په ویډیو کې مکمل جزئیات وګورئ. له موږ سره اوسیږئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. په ولسمشریزو ټاکنو کې د دویم ځلې بریا ترلاسه کول وروسته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني به ډېر ژر د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. تازه د ولسمشر غني د دویم ځلې د لوړې پورته کولو نیټه هم په ډاګه شوه چې د فبرورۍ میاشتې په 20مه نیټه د پنجشنبې په ورځ به په کابل کې ترسره شي او د ډیرو هیوادونو لوړپوړي چارواکي به پکې ګډون وکړي. په دې لړ کې په اسلام آباد کې افغان سفارت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ ته هم بلنه ورکړې ده ترڅو د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. محسن داوړ په خپله فیسبوک پاڼه په یو پوسټ کې یاده بلنه هم خپره کړې ده چې پکې لیکل شوي دي: ښاغلی محسن داوړ، په اسلام آباد کې د افغانستان اسلامي جمهوریت لوی سفارت په ډیر ویاړ تاسو ته بلنه درکوي ترڅو د روان زیږدیز کال فبرورۍ د میاشتې په 20مه کابل کې د افغانستان د نوي منتخب جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړئ. ستاسو ګډون د دواړو لورو د خلکو او قومونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او زموږ د خوښۍ سبب ګرځي. موږ هیله لرو ترڅو په یادو مراسمو کې د خپل ګډون او د تلونکي مل پلاوي بشپړ معلومات له دې سفارت سره د لازم چمتووالي په موخه شریک کړئ. محسن داوړ له دغې بلنې شریکولو سره لیکلي دي چې زه په پوره هڅه کوم چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړم. هغه لیکي: مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به درځم مینه. ډیره مننه کوم په اسلام آباد کې د اسلامي جمهوري افغانستان د لوی سفارت څخه چې ماته د ولسمشر ډاکټر اشرف غني صاحب د لوړو مراسمو کې د ګډون بلنه راکړه. زه به انشاءالله پوره هڅه کوم چې ګډون پکې وکړم. د یادولو ده چې د ولسمشر غني د دویم ځلې د لوړې مراسمو سره سم عبدالله هم د لوړې مراسمو لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی او وایي چې د هم شموله حکومت د ولسمشر په توګه به ډیر ژر د لوړو مراسم ترسره کړي، خو لا یې دقیقه نیټه او ځای نه دی معلوم اعلان کړی. په دې لوړه کې به د نړۍ ګڼ نور مخور میلمانه هم وي، خو یوه ستونزه لا هم په ځای پاتې ده چې هغه د عبدالله ده. ملګرو نن په رسمن ډول عبدالله ټیم هم اعلان کړ چې لوړه به کوي او دوی به هم میلمانه رادعوتوي. ملګرو ډیر د تعجب ځای ده، دوی به اخر څه کوي؟ قدرت پسې نور لیونی کیږي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.